بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع چې دا په ایکسل کې ډیټا ټایپ کې ډیټا ولیډیشن دی. ډیټا ولیډیشن مهم اپشن دی، په ډېرو ځایونو کې استفاده کیږي. راځو یو مثال ته فرضاً لیکو چې دلته نمبر نیم او دلته به ولیکو ایج. دا مو ولیکل. اوس راځو فرضاً په ښوونځي کې یا یو بل داسې اداره کې غواړئ چې ته کسان شاملوي خو د ایج ریسټرکشن په لګوي، مطلب د عمر ورته ټاکي چې دومره نه واخله تر دومره عمره پورې کولی شي کسان چې داخل شي. ډیټا ولیډیشن رولز ته راځو. ډیټا ولیډیشن باندې به کلیک وکړئ. دلته د ولیډیشن کرایټیریا کې چې دی د ان ویلیو په ځای به ورته هول نمبر واخلئ او دلته بټوین منیمم، مطلب فرضاً ته وایي چې شل کالو نه واخله تر 40 کالو پورې چې کوم نفر راځي دا د داخليږي دې ته. انپوټ میسج ورکوي. دلته چې دی انپوټ میسج کې ورته لیکي چې دلته اپلای شوي ولیډیشن رولز او دلته چې دی لیکئ پښتو کې میسج لیکلی شي داسې چې دلته ډیټا ولیډیشن رولز اپلای شوي دي. او ایرر الرټ کې چې دی کله چې پکې ایرر رامنځته شي د سټاپ په ځای زه اوس راځم وارننګ اخلم. دلته ورته لیکو چې ایرر میسج، داسې ورته لیکو چې دلته د 20 او 40 ترمنځ عادت ورکولی شي. دا به اوکې. ګورې دلته چې دی هغه یو میسج راغی ولیډیشن رول ته ډیټا ولیډیشن رولز اپلای شوي دي. دا موږ ته دلته شو کوي. که چېرته راشو فرضاً زه لیکم چې درویش یو کس راغی واخیسته، که ورته ولیکم مثال 12 ګوره څه وایي دلته 20 او 40 ترمنځ عادت ورکولی شي. ته چې نه بس دا م واخله یس یې که. بل فرض مثال راغی د 45 دا هم ته وایي چې واخله یس یې که. نو دلته راځو اوس په ډیټا ولیډیشن کې چې دی سرکل انوالید ډیټا کومه چې انوالید ډیټا انټر شوې ده دا غواړي چې معلومه کړي. ګورئ سرکل ته نتاو شو دغه ډیټا چې د انوالید ده په دې کرایټیریا کې شامل نه ده. که بیرته دا کلیر کوئ نو کلیر ولیډیشن سرکلز باندې کلیک وکړئ دا به ختم شي. اوس راځو بله موضوع چې پکې ده زه غواړم دا میسج دلته نه شو کوي. نو تاسې به راشئ ډیټا ولیډیشن رولز ته او دې کې چې دی دا شو انپوټ میسج وین سیل از سلیکټډ دی نه ټک مارک لري کوي اوکې کوي. ولې دا میسج اوس نه شو کوي. او که چېرته غواړئ چې شو یې کړي نو تاسې به بیرته راشئ دې ځای نه په ډیټا ولیډیشن رولز کې به کلیک وکړئ او دا میسج به ټک مارک. بله مهمه خبره دا ده زه غواړم چې دلته اوس وایم چې دا کم انوالید ډیټا ده دا بیخي دې نه اخلي. نو بیا به راشو ایرر الرټ ته او دې ځای کې د وارننګ په ځای به سټاپ ورته انتخاب کړو. دا به اوکې. کله چې دا اوکې کړو اوس ګوره دا انوالید ډیټا چې دا زه کلیر کوم دا مخکې انټر کړې ده زه اوس لیکم چې 12 څه وایي دلته یوازې تاسې د 20 او 40 ترمنځ عادت ورکولی شي. ګوره که ریټریک لیکو دوباره چې دی که مثال زه انوالید ډیټا ورکړم هم نه اخلي تر څو مو چې ویلډ ډیټا ورکړې نه وي هغې پورې وایي نه اخلي. همدارنګه که چېرته ډیټا ولیکو لیکل وکړو انټر یې کړو بیا انټر پریس کړو نو هم دا خالي تش ځای پاتې کېږي. زه یم چې دا دې نه پاتې کېږي نو دې دپاره به تاسې ډیټا ولیډیشن ته راشئ او دې ځای نه چې دی اپلای ته به ټک مارک ولګوئ او دلته به راشئ اګنور بلنک نه به ټک مارک لرې کوئ دا به اوکې. کله چې دا اوکې کې اوس که چېرته تا یو ډیټا ولیکل مثال انوالید ډیټا دې ولیکله دا انټر کې ګوره دا خو نه اخلي. که چېرته دا کلیر هم کې بیا انټر لاندې راځي ګوره نشي کولی چې لاندې لاړ شي تر څو چې دلته د یو وایلډ ډیټا نه وي ورکړي هغې پورې ته نشي کولی چې لاندې لاړ شي نو خالي ځای نشي پاتې کېدلی. بله موضوع پکې چې دا په ډیټا ولیډیشن کې موږ کولی شو چې ډراپ ډاون لیست هم جوړ کړو. ډراپ ډاون لیست په څنګه جوړو؟ مثال فرضاً دلته دې پسې چې دی ته غواړې مانس د میاشتې چې کومې دي دا راوړې
د دې ډراپ ډاون لیست جوړی. مثال دلته راځي فرضاً لیکي چې علي مثال 30 کالو دی، په کومه میاشت کې راغلی، دلته باید میاشت راشي. نو میاشت د ډراپ ډاون لیست جوړولو لپاره موږ داسې هم کولی شو چې راشو مثال یو نوی شیټ واخلو او دې ځای نه چې دی زه دلته لیکم فرضاً جنوري او همدارنګه چې دی دا به زه سلیکټ کړم او ډرایو یې کړو داسې ډسمبر پورې. زه اوس غواړم د دې نه ډراپ ډاون لیست جوړ کړم. ډراپ ډاون لیست چې جوړو دلته به راشو بیرته شیټ 1 ته. شیټ 1 کې دا ساحه به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد به ډیټا ولیډیشن ته راشو او ان ویلیو په ځای به راشو لیست ته. لیست باندې به کلیک وکړو او سورس ته به راشو. سورس کې به کلیک وکړو. شیټ 2 ته راځو. دې ځای نه کولی شو چې اوس دغه میاشتو نومونه دي دا سلیکټ کړو او دا اوکې کړو. ګورئ دلته اوس ډراپ ډاون لیست جوړ شو. دې ځای نه کولی شو موږ هر یو میاشت چې دی په دې هر یو څه کې انتخاب کړو. په هر یو سیل کې چې دی په اسانۍ سره کولی شو چې موږ هر یو میاشت خوښه وي هغه انتخابولی شو. همداسې د هر یو شي لپاره کولی شو چې موږ ډراپ ډاون لیست جوړ کړو. نو د ډراپ ډاون لیست جوړولو مهمه طریقه ده، دا هم باید تاسې په یاد ولرئ، ډېره اسانه ده.